تازه خبر کمانډو ځواکونه د بدخشان فیض آباد ته رسیدلي. طالبان وايي څلور ساعتونو کې د بدخشان 9 ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وايي د شمال ختیځ ولایت بدخشان په مرکز فیض آباد کې تازه دمي کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او پلان لري نن شپه د کمانډو او ملکی پاسونوالو په مرسته چڼهیز عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو د نورو ولایتونو ترڅنګ په بدخشان کې د 9 ولسوالیو کوپی آپ، یاون، شهدا، بهارک، زیباک، اشکاشم، سکی او نخوان د نیولو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو دا ادعا هم کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې په 20 ولایتونو کې شاوخوا 150 ولسوالۍ نیولې دي. هغه لیست کې چې طالبانو یک شنبه رسنیو سره شریک کړي لیدل کېږي چې ډیری ولسوالۍ په تخار، بدخشان، بغلان، فاریاب او پکتیا کې نیول شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسوالیو د ټولي جغرافي یا بشپړ نیولو ادعا ردوي. دا ډله وایي د تازه نیول شوو ولسوالیو په ور اضافه کېدو سره اوس د دوی تر واک لاندې ولسوالیو شمیر څه باندې 200 ته رسېدلی. افغان حکومت په مشخص ډول د طالبانو لخوا په تیرو 2 میاشتو کې د نیول شوو ولسوالیو په اړه څه نه دي ویلي او د BBC لپاره لا هم خپلو سرچینو پرته بلې لارې د طالبانو د دې ادعا تاییدول ناممکنه دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ځینې وخت اړتیا ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه په یوې ولسوالۍ کې له یو ځایه بلې ځای ته انتقالیږي او دا نو د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده. خبرپاڼه زیاتوي په هغو سیمو کې چې طالبانو پکې پرمختګ کړی د لنډمهاله لپاره به وي او په وینا یې هیڅکله به دایمي نه وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.